پدې کې موږ هغه منیو کې چې کوم کمانډونه ویل هغه هم ډېر زیات رول لري، هغه هم نن استعمالوو دې شیټ کې. څه ده اټینډنس شیټ. دغه دپاره به راسې تاسو یو اټینډنس شیټ جوړوئ. د مثال په طور زه راځم دلته دې ځای کې دا سیلونه به چې سره چی کړم مرج به کړم، داسې مرج ان سنټر. دلته به ورته ولیکم چې سټوډنټ اټینډنس اټینډنس شیټ. دې له به راسئ دلته به دا سنټر کې راوړئ او سایز به وله زیات کړئ داسې، او هغه نه بعد به داسې یو کالر ورته اپلای کړئ او بولډ اټایلیک دا ورته اپلای کوئ، نه اپلای کوئ ستاسو خپل خوښ ده. د هغه نه بعد به راسئ دلته به ولیکئ چې سریل نمبر او نیم. هغه اف نیم تاسو لیکئ، هغه ستاسو خپل کار دی، اضافه کوئ پسې نه اضافه کوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. صحیح ده. دلته به ورته ورکړم مثلا ساټرډے. صحیح ده. دا مو ولیکئ. د هغه نه بعد دا چی کو دا ټول یا مثلا 1 2 3 لیکو 1 2 3 داسې، او دا داسې چی کو ډریګ کوو تر څو پورې 10 پورې. کله چې موږ دا داسې سوري دا څنګه راغلی دی کنټرول ورسره ونیسئ داسې. دا چې 10 ته ورسېد داسې، او هغه نه بعد به کلیک یې لاکړئ داسې. بیا به دغسې دا انتخاب بیا به کوم ځای ته راځئ. دلته بیا اوس موږ څه استعمالوو په فارمیټ کې اټفټ کالم ود کلیک به کړئ دلته چې دې شکل کې راسي. معلومیږي درته. هغه نه بعد موږ راځو داسې وګورئ. اوس موږ سره دا شیټ دې شکل کې دا راغلی دی. اوس راځو دغه ټوله ساحه داسې انتخابوو. دا سریال نمبر به هم یو ځل ورته ورکړو، د 1 څخه به شروع کړو تر څو پورې هر څو هغه چې تاسو هر څو ورکول. مثلا زه ورته وایم چې دلته زموږ د 100 نفرو اټینډنس دی، 100 کسو. او هغه نه بعد راځو دا ټول داسې انتخابوو. صحیح ده. کله چې موږ داسې انتخاب کړه بیا راځو چې ته کنډیشنل فارمیټ ته راځو. څه ته راځو؟ منیج رولز، نیو رولز، او بیا دلته څه ته راځو؟ دلته راځو کنټینټس اخو دلته سیل کنټینټس ورته دې ځای ورته اخلئ. دا ځای چې ورته اخلئ هغه ستاسو خپل کار دی. ویلیو ایکول ټو څه سره ټیکس ته راځم دې ځای ورته اخلم، هېڅ خبره نه ده. دلته به راسئ او دلته څه واخلئ ورته ټیکس دټ کنټینټس. دلته زه ورته وایم چې کله پی زه ولیکم څه شی ولیکم؟ پی معنا څه شی؟ آفرین پریزنټ. کسټم کالر ته راسه. دلته ورته ووایه چې هغه دې څنګه کالر کې راځي؟ زرغون کالر کې. ګډ. او بولډ اټایلیک راسي که نه رانیسي هغه ستاسو خپل خوښ ته ورکوئ نه ورکوئ. اوکې اینډ دین اوکې. واپس راس ورته ووایه چې کله زه په دې ځای کې لیکم څه شی دلته لیکم ا څنګه کالر کې دې راځي دا اوکې کوي. اوکې بیا راس ورته ووایه چې نه چې ال لیکم لیف اجازه چې اخیستې وي. اوکې چې څنګه کالر کې دغه راځي زیډ کالر باندې هلته ستاسو ته صحیح نشي معلوم یو بل سر خو مو هلته ورکړی دا شین کالر ورته اپلای. صحیح ده. نو داسې هر څونه ورځ چې تاسو ورته اپلای کولی شئ دا اوکې به کوي. اوس دا هم وسو. اوس راځو دلته لیکو چې دا اټینډنس به یو ځل دا سلام سره میرج کړو داسې، او دې له به ستاسې نور اندازې ځه. اوس د هغه نه بعد راځو موږ دلته لیکو چې مثلا ټوټل ډیز او بیا ټوټل څه شی ټي معنا ټوټل کومې ورځې ا ابزنټ ډیز او ټوټل ال لیو ډیز.
صحیح ده داسې اوس موږ سره دا absent days ولو دا لیو ډیز او present ټوټل سلاش ټوټل څه شي پی ډیز دا زه راځم دې دپاره به دا فارمول یاد ساتئ دې دپاره موږ کوم فارمول اپلای کوو یو کاونټ دی بل کاونټ اف دی یو کاونټ ا ده او بل کاونټ اف دی د دغو درو فیلډو دپاره کاونټ اف استعمالوه دلته خالي کاونټ ا استعمالوه مساوي کاونټ ا قوس او دلته به دا ټوله ایریا ورته سلیکټ کړي داسې د دې ځای نه تر دې ځای او دا به چش کې انټر وکړي اوس به دلته راسئ قوس نه غواړي دلته ښه داسې فارمولو کې قوس نه غواړي او دلته به راسئ څه شی به وکړئ تر دا ټوانې پورې به داسې راسي دا بیا به راسي دلته څه شی ورته وکړئ دلته ورته ولیکه دلته بیا اوس به کاونټ اف استعمالوئ شرط تیه به استعمالوئ صحیح ده کاونټ اف قوس شروع څه شی کوه او کاونټ اف دا ټول ساده چې ورته انتخابوو او بیا ورته وایو کاما کوټیشن څه راته کوه دلته absent days دی نه قوس کوټیشن یا سمارټ کوډ قوس باندې انټر دا به هم څه شی کوي ډبل کلیک پر دا کونج نه دی داسې ډراګ اینډ ډراپ علامه ده ډبل کلیک وکړئ بیا به راسي دلته به ولیکئ مساوي هغه فارمول دی بس یو فارمول دی کاونټ اف قوس شروع او دلته به راسي دا ټول صحابه داسې انتخاب کړئ ورته د اټنډنس داسې او بیا کاما کوټیشن کمې ورځې دي دا لیو ډیز دی او هغه نه بعد بیا راځو د اخري کې موږ سره څه شی دي مساوي کاونټ اف قوس شروع او بیا راځو دا ټول څخه داسې انتخاب ورته او د هغه نه بعد انټر کوو سوري کاونټ اف موږ راخیستو نه دلته به راسو ورته وبلیکو چې کاما کوټیشن ا پی ده پی کوټیشن قوس باندې انټر او دا باندې چیز کی ډبل کلیک وکړئ یا ډریګ کړئ مشکل خو به نه وي پکښې شاباس معلومیږي تاسو ته اوس مثلا یو نفر راځي دلته تاسو لیکئ چې دا مثلا حاضر دی یا غیر حاضر دی صحیح ده دلته به ځای پلا د دې وید وګوره ما نور کلمونه وید به هم دغه رقم دا به چې کوم کاپي او دلته دا ځکه فرق شته چې د دې ځای نه به شروع کړو او دلته به هغه وید چې کومه پیسټ به کوم دلته کنټرول وي اوکې به کوم بس به د سیم یاد مو شو مګر ټول په ځمن کې د مینیو کمانډونو هم دا موږ پریکټیکل استعمالوو اوس زه راځم مثلا یو نفر مثلا دا زموږ سره احمد دی خان دی جان دی خان وکیل دی او بل څوک دی خالد دی دا نومان دي اوس دا نفر حاضر دی غیر حاضر دی څنګه دی مثلا زه ورته وایم چې په دې ورځ کې دا پریزنټ څنګه کالر یې واخیستی زرغون پرې دلته به راسي دې له به یو څه سایز هم زیات کړي ورته صحیح ده چې څه لږ سایز ورته زیات کړي داسې او بولډ اټالیک ورته اپلای کوئ ستاسو خپل خوښه ده نه اپلای کوئ بل نفر مثلا په دې ورځ کې وګوره په څنګه کالر کې راځي بل ورځ ایل و بیا پی پریزنټ و دا اجازه اخیستې وه دونه ورځې او بیا څه شی و ګوره ما ته وایي ټوټل ورځې څو شولې 10 ورځې شوې او څو ورځې غیر حاضري کړې ده څو ورځې اجازه اخیستې ده او څو ورځې حاضر و صحیح ده که دا تاسو چیز کوئ ګورئ چې دا تاسو پی کوئ چې دا پی کوئ پریزنټ کوئ استې نو ستا سره به پریزنټ ډیز به زیاتیږي او چې شي ابزنټ ډیز به کمیږي ګورئ تاسو ورته ګورئ کیږي دغسې که نه کیږي
دلته مثلا دا څه شی دی اوس ابسنټ ډیز اوس ولې شپږ او اوس 19 ورځې راغلی دي ټوټل ورځې څو دي که ته دا کم کې یوه ورځ ډیلیټ کړي ګوره هلته کمیږي صحیح ده مشکل خو به نه وي شاباس ښه پوست ولاست انشاءالله ښه صحیح پوست ولاست ټوله په دې کې خو به څه مشکل نه وي ښه صحیح پوست ولاست نه کوم هغه ستاسو خپل خوښه ده باسته نه باسه ولې نه راځي اوه نمبر خو دېرش نه راځي نو ولې خو بیا هم اوه نمبر دېرش مکمل نه راځي څلور ورځې وباسه بیا راځي اوه ویشت شپږ ویشت ورځې تقریبا راځي صحیح ده اوکې آفرین دا ما تاسو ته نه ویلې څنګه به کوئ شاباس دا ډېر مهم دی دلته به دا فیلډونه داسې سلیکټ کړئ داسې او بیا به راسئ دلته به دا ډایرکشن استعمال کړئ ما تاسو ته ویل به دا ډایرکشن سره کم کې موږ چې ورځې لیکو داسې لیکو صحیح ده دا کالم به داسې کړو داسې دا شکل کې دلته به ولیکو ساترډے داسې مکمل به لیکو او هغه نه بعد به دا داسې ډریګ کړو داسې مشکل شته شاباس اوس موږ ویلو چې فرایډے و دا باسو نو بیا موږ څه ته راځو سیریس او دلته چې شي کوو ډیرن ټایمز او ویک ډیز راته راکړه اوکې اوس ګورئ ستا سره سټرډے سنډے منډے ټیوزډے وینزډے او بیا تھرسډے فرایډے فرایډے څه شی ده جمعه ده نو د جمعې ورځې باس که نه د جمعې ورځې ایستل څنګه کوئ زه به دلته ډیټ ورته ورکړم څه ورته ورکړم دلته به ډیټ ورته ورکړم او دا به داسې ډریګ کړم اوس تاسو ګورئ څوم تاریخ دی مثلا شپاړسم ولسم اتلسم نولسم شلم یوویشتم دوهویشتم درویشتم څلورویشتم پنځهویشتم شپږویشتم اوویشتم اوس به دلته راسئ دا به څه شي واړوئ دلته به ډیټ ورته انتخاب کړئ دلته ورته وایي چې ویک ډیز راته راکړه اوکې اوس وګورئ اوس تاسو ته څه شي درکوي شپاړسم ولسم اتلسم نولسم ګوره نولسم شلم نسته بیا د یوویشت شروع سو د څو شروع سو د یوویشت شروع سو ولې راز تاسو کولی شئ دلته څه شي اپلای کړئ دې کې راسئ دلته لانګ ډیټ ورته اپلای کړئ څه ورته اپلای کړئ امریکا کې خو دغسې دی 2 ورځې رخصت دی څو ورځې ایستلي دي اوس په دې کې دلته څه شي دی ټیوزډے وینزډے تھرسډے او فرایډے ده نه فرایډے ده نو هغه دوی په هفتهیي 2 ورځې باندې باسي صحیح ده خو بیا هغه ستاسو خپل کار دی تاسو 13 ورځې لیکئ نه د جمعې ورځ خپله څنګه باسي چې دا داسې باسو نمبر ورکوو لکه مخکې چې موږ نمبر ورکړی و نه دا نمبر دی مثلا زه ورته وایم چې شپږمه ورځ جمعه ده دلته دا دغه څو پر ځای اته دي نه دا اته دلته څه شي کومه دا اته ډیلیټوم مثلا ډیلیټ دا ډیلیټوم د دغه ځای څخه دلته څه شي کومه مثلا دا دلته و دلته باید څو شروع کړم 900 به شروع کړم دا مثلا 9 هغه د اسانه دی د دې ځای 9 شروع کړئ اوس دلته څه شي که ډریګ که داسې مثلا په دې کنټرول ورسره ونیسئ کنټرول ورسره ونیسئ داسې ډریګ کړئ اوس ګوره اومه اتمه ورځ جمعه ده 9 شروع شوه نه مثلا ولسم هم جمعه ده ولسم څو کېږي جمعه کېږي دا ډیلیټ که د دې ځای راځه دا څه شي که ډریګ که داسې فرض کړه چې دا پراسه ګوره اوس د جمعې ورځ وتلې ده که نه ده کم شپاړس ولس بیا راله نو موږ ډیلیټ کړي نه دي کنټرول به ونی دلته به اتلس ولیکو څو به ورکړو اتلس ولس ولاړ اوس دلته دا کنټرول ونیسي دا ډریګ اوس ستا مشکل خو به نه وي پکښې صحیح پوه شولاست استاد اوس دلته په دغه عصري کې چې اوس مثال موږ راذکر کړي دي دوی د هغه 10 ورځې دي څنګه کوو چې اوس موږ راذکر کړي دي خو میاشت 10 ورځې ده ګوره
نو دلته خو ستا ورځې زیاتې دي نو دلته خو یې کمې که نو دلته به ته حساب ورته کړه دلته خو دا دې باره 2:30 شولې دلته به دا 2 به ځینې کمی دا 2 به باسې دلته ودرېږه دلته چی شي وکړه راسه دا کالم چی شي کړه و څو شولې تا څو ورځې وایستلې موږ 2 ورځې وایستلې 2 لا نورې بس مشکل خو به نه وي پکښې بوس ولاست صحیح بوس ولاست اټنډنس شیټ کو مشکل نه نور ډیزاین خو تاسو خپل ورکولی سئ لکه د مثال په طور اعظم ته یو ډیزاین ورته اپلای کوم یو کال ورته اپلای او دلته راسه یو ډیزاین ورته اپلای کوم مثلا او دلته راسه بارډر ورته اپلای کړه داسې بارډر ورته ورکوئ داسې دې دپاره هم دلته راځئ بارډر اپلای کوئ داسې بارډر بورډ اټایلیک سایز یې ورته زیات کړه داسې او دلته چې شي که بیا را سرټیفیکټ کالم ویت کړه دې ځایه داسې ولې نه سپرنټولی ترې 4 وځي وه پیج بریک پریویو وتلی دی 2 پیج دی نو بیا به راسه څه به واخلئ پیج لیاوټ او دلته به څه واخلئ لینډسکیپ اوکې صحیح ده اوس هم وتلی دی نو بیا به هلته پیج له سایز زیاتوئ داسې اوس ټول په یو پیج کې دا نه دی 1 پیج دی پرنټ اوس پرنټر آن کړم دا برق ځای به دستي خاموش کېږي صحیح ده خو دا پرنټ پریو دلته راسه پرنټ پریو کې وګوره ټیبل تاسو نه دی ورکړی ځکه نه ښکاري دلته راسه یو ټیبل هم ورته اپلای کړه داسې ټیبل ورته اپلای کړه هوم مینیو ټیبل دلته راسه پرنټ پریو کې وګوره صحیح ده او بل څه شی دی دا ځکه موږ داسې کړی دي تاسو اول چې تاسو هغه اخلئ اټنډنس تاسو باید کم پیج واخلئ لینډسکیپ واخلئ مشکل خو به نه وي پکښې شابه بیا راځو واپس نارمل پیج اخلو شاید دا خو د اټنډنس خبره شوه چې څنګه اټنډنس جوړېږي دا خو ډېر اسانه و نور خو به تاسو مشکل نه لرئ دې ته هم ډیزاین ورکولی سئ نه دې ځای سم راځي دلته یو ډیزاین اپلای کړئ مختلف کنډیشنل فارمیټ د لارې هم ډیزاین ورته اپلای کولی سئ داسې چار ځای تاسو لیکئ A P L L مشکل خو به نه شي بس دا د اټنډنس څه شی سو شیټ سو یو دانه بلا بل وایو که نه وایو یو دانه بلا وایو یو دانه